سلام ګران لیدونکو، پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. هاشمي کرزي ته ویلي د نظر ورکولو حق نه لري او ښه تاریخ د نه دی پرېښی. د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي چې نوموړی د افغانستان د مسایلو په اړه د نظر ورکولو حق نه لري. د دغه وزارت ویان حامد کرزي ته په اشاره ویلي چې هېواد ته ښه تاریخ نه دی پرېښی. هاشمي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې د نجونو او هلکانو پر زده کړو ټینګار کړی و ویلي د لوړو زده کړو د چارو په اړه نظر ورکول له هغو کسانو سره ښه ښایي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال د ملک د پرمختګ لپاره عملي او مثبت میراث پرېښی وي. دغه چارواکي په کلکه حامد کرزي ته په خطاب کې پر ایکس پاڼه لیکلي ته د افغانستان د مسایلو په اړه د نظر ورکولو حق نه لري. افغانستان ته د ښه تاریخ نه دی پرېښی. یا چارواکي دغه غبرګون وروسته له هغه ښودلی چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ په هېواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د ټولو نجونو او هلکانو پر عمومي زده کړو ټینګار وکړ. اڅکزی وایي هر څومره مو چې وژنئ خو پر پښتون افغان وطن به د پښتون افغان پرته د بل چا واک ونه چلیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په خپل یو تازه او توند لیدلوري کې د پښتنو پر روان وضعیت غبرګون ښودلی دی. نوموړي په ډاګه کړي چې د پښتنو د وژنې او ځپلو هڅه به د خپل برخلیک د ټاکلو په برخه کې د هغوی اراده بدله نه کړي. اڅکزي ویلي هر څومره مو چې وژنئ خو دا یاد ساتئ چې دا د تاریخ حکم دی چې پر پښتون افغان وطن باندې د پښتون افغان پرته د بل هیچا واک او اختیار نشي چلیدلی. د دفاع وزیر امنیتي او تصفیوي کمیسیون مسؤل مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یاد کمیسیون غونډه کړې ده. د یاد کمیسیون ویلي غونډه کې د هېواد امنیتي وضعیت هر اړخیزه ارزونه او د امنیت لا ټینګښت په اړه بحثونه شوي دي. دغه راز د کمیسیون مشرتابه د هېوادوالو لپاره په ډاډمن او سراسري امنیت ټینګار کړی او د امنیتي چارو لا ښې همغږۍ او پیاوړتیا په موخه ولایتي کمیسیونونو ته لازمې سپارښتنې کړي دي. کاکړ وایي پاکستان هند نه بلکې پښتون او افغان خپل اصلي دښمن ګڼي. د پښتونخوا نیشنل عوامي ګوند مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی خوشحال کاکړ وایي پاکستان د هندوستان پر ځای پښتون او افغان خپل اصلي دښمن ګڼي او د امنیتي پالیسۍ لویه برخه یې د پښتنو پر ضد متمرکزه ده. نوموړي د کوټې د روان اعتراضي پرلط پر مهال ویلي نن ټول پښتانه او د پښتنو سیاسي ګوندونه په یوه دریځ راټول شوي او دا د پښتنو د یووالي لپاره یو مهم ګام دی. خوشحال کاکړ وویل په تیرو کلونو کې پر پښتنو ترهګري وتپل شوه او هره ورځ پکې پښتانه وژل کېدل. د هغه په وینا ماشومان، ښځې، دیني عالمان او عام خلک ووژل شول او هیڅوک هم ونه بخښل شول. هغه زیاته کړه پښتانه هم د ترهګرو په بریدونو کې وژل کېږي او هم د پوځي عملیاتو او بمبارۍ قرباني کېږي چې له امله یې ښوونځي، روغتونونه، هټۍ او کورونه ویجاړېږي. کاکړ وویل د وزیرستان ډیری اوسېدونکي لا هم خپلو سیمو ته نشي ستنېدی ځکه کورونه یې د ترهګرۍ او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ویجاړ شوي دي. د نوموړي په خبره پښتانه نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په کراچۍ او پنجاب کې هم د خوندیتوب احساس نه لري. کوټه کې پولیسو ته هره ورځ د 12 افغان کډوالو د نیولو سپارښتنه شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له خوا افغانانو ته ورکړل شوی ضرب الاجل د جولای په 10مه پای ته ورسېد او ورسره هممهاله په دغه هېواد کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شول. د بلوچستان په مرکز کوټه کې هم پولیسو ته هره ورځ د لږ تر لږه 12 افغان کډوالو د نیولو سپارښتنه شوې ده. په کوټه کې پولیسو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي د پولیسو ټولو مرکزونو ته سپارښتنه شوې چې هره ورځ لږ تر لږه 12 افغان کډوال ونیسي. د دوی په وینا پولیس هر هغه افغان چې په ښار کې وویني نیسي، د پولیسو مرکزونو ته یې لیږدوي او له قانوني بهیر وروسته یې بیرته افغانستان ته استوي. بلخوا د کوټې د کډوالو نیولو چارو یو چارواکي عزت الله افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي چې د جولای له لومړۍ تر 14مې نیټې پورې د اسنادو له ارزونې وروسته 12322 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. هغه وایي چې دوی یوازې په بازارونو او سړکونو کې کډوال نیسي. د ولسوالۍ یو بل چارواکي افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي چې په دې موده کې ځینې پاکستاني وګړي هم د اسنادو نه لرلو له امله نیول شوي وو خو وروسته د هویت اسناد وړاندې شوي او بیرته خوشي شوي دي. اصغر خان اڅکزی وایي په افغانستان کې دښمن لټوي خو ترهګري دلته په پښتني سیمو کې روانه ده. د عوامي نیشنل ګوند د بلوچستان څانګې مشر اصغر خان اڅکزی ویلي
پاکستان تل افغانستان ته د پړې ګوته نیسي خو د ترهګرۍ او ناامنۍ اصلي قربانیان په خپله د پښتنو او بلوچستان سیمې دي. نوموړي د کوټې اعتراضي غونډې ته د وینا پر مهال ویلي تاسو په پکتیا کې دښمن لټوي خو د جګړې او ناامنۍ له هغو سیمو خبر نه چې دلته د ځنګل پیرالیزي هنه اوړک او مانګي ډیم په ګډون هره ورځ پکې پیښې کیږي. اڅکزي وویل ترهګري په باجوړ چمن زیارت او دوکۍ کې روانه ده او د دغه وضعیت له امله سوداګري په ټپه درېدلې خلک بېوزله شوي او ټول ولس د فقر پر لور روان دی. هغه زیاته کړه د چمن لاره بشپړه تړل شوې اقتصادي فعالیتونه درېدلي او د خلکو د ژوند شرایط ورځ تر بلې خرابېږي. د نوموړي په وینا حکومت پښتون میشته سیمې د نشه یي توکو کښت ته پرېښي او اوس د دغه سیمو بازارونه د نشه یي توکو پر مرکزونه بدل شوي دي. اصغر خان ادعا وکړه چې له کوټې څخه تر اسلام آباد د نشه یي توکو له سوداګرۍ میلیارډونه روپۍ رسیږي او وسلوالې ډلې په آزاد ډول فعالیت کوي. ټرمپ بیا ایران ته د سختو بریدونو ګواښ کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي که ایران خبرو ته حاضر نشي امریکا به د یاد هیواد په بنسټیزو زیربناوو بریدونه وکړي. ټرمپ ویلي که تهران د خبرو میز ته حاضر نشي راتلونکې اونۍ به د ایران برېښنا تاسیسات او هوایي پلونه د بریدونو په لیست کې ونیسي. خو د کارپوهانو په باور د 1949 جنیوا کنوانسیونونو په اساس پر ملکي تاسیساتو او د وګړو د بقا لپاره د حیاتي زیربناوو په نښه کول له نړیوالو قوانینو سره غړونه ګڼل کیږي. د ټرمپ دغو څرګندونو دغه پوښتنه راپورته کړې آیا د ټرمپ حکومت چې نړیوال حقوق په وار وار تر پښو لاندې کړي یو ځل بیا نقض کړي او آیا ښایي دا څرګندونې د خبرو میز ته د ایران حاضرولو لپاره د سیاسي فشار برخه وي. محسن داوړ ادعا کوي چې طالبان د پاکستان پروژه ده او د پښتنو د ټولنو د سقوط لپاره یې راوستي دي. هغه په کوټه کې یوې غونډې ته ویلي چې د پاکستان پوځ او حکومت په پښتونخوا بلوچستان کې د ناامنۍ پیدا کېدلو لپاره زمینې برابروي چې بیا خلکو سره له جنګ پرته د بل څه انتخاب پاتې نشي. محسن داوړ وایي په نړۍ او امریکا کې د پاکستان د پوځ مشرانو ته په همدې موخه لوړ پروتوکولونه ورکول کېږي چې د نړۍ هر ناوړه او ګنده کار ورته ترسره کوي. د سپاه پاسداران د عامه اړیکو څانګه د کوایټ له خلکو غوښتي چې د امریکایي ادارو د ویجاړولو او له امریکایي اډو څخه د اسلامي هیوادونو خاورې آزادولو لپاره هیڅ فرصت له لاسه ورنکړي. سپاه پاسداران تر دې وړاندې ورته یوه بله اعلامیه د اردن خلکو لپاره هم خپره کړې وه. په اعلامیه کې ویل شوي د امریکا ګڼ بریدونه چې د ایران پر موخو ترسره شوي د کوایټ د سپېڅلې خاورې پیل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د نصر 2 عملیاتو په شپږمه څپه کې د سپاه پاسداران ځمکني او فضایي ځواکونو د سپوږمکۍ د مخابراتو مرکز د توغندي او هوایي دفاع رادار د پیټریوټ هوایي دفاع کمپلیکس او په کوایټ کې د امریکا د پوځي اډې لوجستیکي مرکز په توغندیزو او ډرون بریدونو کې په نښه کړي دي.